بسم الله الرحمن الرحیم. د والدینو سره ښه وضعیت کول. قرآن او حدیث شریف کې د والدینو د مور او پلار سره ښه وضعیت کولو ډېر زیات تاکید راغلی دی. د بندګانو په حقوق کې ډېر زیات حق چې دی هغه د مور او پلار دی. قرآن شریف مختلف مقاماتو کې د والدینو سره ښه وضعیت کول حکم کړی دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي سورة النساء کې 40 نمبر آیات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله تعالی فرمایي چې تاسو د الله تعالی عبادت کوئ او هغې سره هیڅوک شریک مه نیسئ او د والدینو سره ښه وضعیت کوئ، ښه احسان خیال ساتئ، حسن سلوک ورسره کوئ، خدمت یې کوئ. بل ځای کې الله تعالی فرمایلی دی بسم الله الرحمن الرحیم وصینا الانسان بوالديه حسنا، چې موږ انسان ته حکم کړی دی چې مور او پلار سره ښه وضعیت کوي. سورة العنکبوت 8 نمبر آیت دی. همدارنګه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې هغه وایي چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی ته ټول اعمالو کوم یو عمل ډیر خوښ دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل په خپل وخت سره مونځ کول. بیا مې ته پوښتنه وکړه دینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې والدینو سره مور او پلار سره ښه وضعیت کول، محبت کول، خدمت کول. بیا مې ته پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه بعد کوم عمل؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله په لاره کې جهاد کول. دا بخاری او مسلم کې حدیث ذکر دی. همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغی، حاضر شو او دې لپاره حاضر شو چې د الله رضا لپاره او د ثواب په خاطر جهاد کې شامل شي او دا خواهش یې ظاهر کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا مور او پلار ژوندي دي؟ هغه جواب کې وویل چې مور او پلار مې شته، ژوندي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لاړ شه د مور او پلار خدمت وکړه. او یو بل روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغه په خدمت کې جهاد وکړه، یعنې د هغه خدمت وکړه د تا لپاره جهاد دی. دا بخاري او مسلم کې روایت دی. نو په د حدیثو څخه معلومه شوه چې د والدینو خدمت چې ضرورت وي والدینو ته خدمت او جهاد فرض عین نه وي، فرض کفایي وي، نو بیا د مور او پلار خدمت چې دی هغه کول ضرور دي، پاکې ځان مصروفول ضرور دي او بل افضل هم دي د جهاد څخه. په دې لحاظ سره یو ډېره مشهوره واقعه چې حضرت اویس قرني رحمت الله علیه د یمن اوسېدونکی و او د پیغمبر اسلام په زمانه کې مسلمان شوی او غوښتل چې د پیغمبر اسلام زیارت ته راشي د یمن نه، خو چون والده تنها وه، خدمت ته ضرورت و د مورې، نو په دې اساس باندې پیغمبر اسلام ته احوال راولېږه چې دغسې یو مشکل زه لرم. پیغمبر اسلام منع کړه چې مه راځه او د مور خدمت دې وکړه. د مور په خدمت په وجه باندې د الله د رسول زیارت هغه ونه کړی شو او الله تعالی د مور په خدمت باندې دومره غټ مقام ورکړ چې غټ صحابه به د هغه نه دعا غوښتله، دعا ته به ورتل. یو وار د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې مدینه منورې ته چې راغلی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات شوق سره هغه خواته ورغلی او دعا یې ترې وغوښتل چې ما لپاره دعا وکړه. نو په دې وجه د مور او پلار سره ښه کول، ښه وضعیت، حسن سلوک کول دا داسې یو عمل دی چې ډېر مشقت محنت هم پکې نه وي، تکلیف پکې ډېر زیات نه وي، ځکه چې دا د انسان فطرت دی. مور پلار ورته ګران وي، محبت کول ور فطرتي وي. نو په دې وجه باندې د مور پلار خدمت کول اسانه دي، سخت کار نه دی. او بل دویم طرف دا دی چې مور پلار داسې یو خدمت په خپل اولاد باندې نه اچوي، داسې یو مشقت کې نه اچوي د شفقت په وجه باندې چې یو اولاد معمولی خدمت هم د مور پلار وکړي، هغې ورته دعاګانې شروع کړي. په دې وجه یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس که خپل مور او پلار ته محبت په نظر باندې وکتل نو د حج او د عمرې ثواب برابر ثواب ورته الله تعالی ورکوي. نو د مور او پلار سره محبت کول، خدمت کول دا داسې یو عمل دی چې انسان په خپل د نیکیو تله عملنامه ډېره زیاته د نیکیو بهترینه خزانه ته جوړولی شي، یعنې دومره خپل نیکۍ کې ذخیره کولی شي. په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل حدیث شریف کې چې هغه شخص ذلیل دی، هغه شخص
تباه دی، هلاک دی، بدبخته دی. مختلف موږ په خپل ژبه کې ترجمه کولی شو. ها کس ډېر بدبخته دی، ډېر ذلیله دی چې خپل والدینو، خپل مور او پلار کې یو کس یا دواړه داسې حالاتو کې ومومي چې هغه دواړه زاړه وي، بوډاګان وي، مور یې سپین سرې وي، پلار یې سپین ږیری وي او دا بیا هم جنت ته داخل نشي. مسلم شریف کې حدیث دی. مطلب یې دا دی چې مور او پلار یې زاړه دي او دا ځوان دی، مور او پلار یې ضعیفه دي، دا ځوان دی او جنت ګټل خو ته اسانه دي، هېڅ مشکل نه دی. هغې سره محبت، هغې سره خدمت کول. دې سره بیا هم دا د مور پلار خدمتونه کې بې پروایي، نو دا کس چې دی تباه او ذلیل او هلاک انسان دی. نو دا زمونږ مختصر یو څو خبرې، انشاءالله آینده کې به نور په دې باندې بحث کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.